لکه سره کوم چې په تیر درس کې موږ څه ویل ټیبل اف کنټینټ موږ جوړول فهرست موږ جوړول کنه په فهرست کې دا ملي مو چې یو موضوع په دویم مخ کې دوه بل په دریم مخ کې کنه هر یو ملي مو بس ټیبل اف کنټینټ جوړ کړو اس هغه ټیبل اف کنټینټ د تصویر لپاره موږ جوړولای شي لکه ټیبل اف کنټینټ کنه موږ دا ملي مو چې دا موضوع په دې مخ پرته دا موضوع په دې مخ پرته هر ټیبل اف کنټینټ موږ تصویر لپاره جوړولای شي دا تصویر په دې مخ پرته دا تصویر په دې مخ پرته څه شول ریفرنس کې موږ سپارین په دې باندې خبرې کړې چې شمال دي انزر کیپشن باندې خبرې کی دې ته ټیبل اف کنټینټ جوړوي سره کوم جوړوي مثل څه دی ورول زه ټیبل اف کنټینټ ته دا انزر کیپشن ته او په داسې کې سوالي کړ پیګر 1 پیګر شکل ته وی 1 1 یعنی اول شکل کړي چې دا تاسو چینج یا کوي دیجی نه تلش اورزم کا کیپشن تروشه دځکه نیو لیول تروشه لیول تنا فگر په ځکه دیشي د تصویر وته انتخاب کړئ تصویر یعنی کله چې د فگر په څیر ته ولې کوي تصویر وته ولې کوي چې هر څه ورته کوي اصل کې خو مو دځکه فگر انتخاب کړئ خلک دا څه وکړي چې په تصویر انتخاب کړئ کیپشن ته ورشي د تصویر مو انتخاب کړئ کنه بس اوکې کوي د تصویر سره لون دی دغه وخت چې چاول پیګر وان د سره ورو ارسته بل تصویر ته دغه تصویر ته ورو او ماکسیټیشن باندې مې کلیک کړو او د سره داخلي سره اوکې کوم د سره لون چاول کړه وکسي پیګر 2 یا دویام پیکر یعنی دویام تصویر ارسده سه بل تصویر تا په دې باندې مې کلیک وکړو انزر کیپشن تا اوکې ارسده بل تصویر تا په دې باندې کلیک او اوکې کوي ارسده تصویر تا په دې باندې کلیک انزر کیپشن تا اوکې کوي نر تصویر نه هنشته کنه کلی تصویر شته په دې باندې کلیک انزرټ کیپشن اوکې بل تصویر نشته کنه ویټ کړل زه دې سترول زه چې په دې کې د اسم متع کنټینټ جوړ شي په دې کې څه لیکل دي انزرټ ټیبل اف پیګر هغه ټیبل اف کنټینټ وکنه دا چې ټیبل اف څه دی پیګر کار چې په دې باندې کلیک وکم او اوکې تاسو کوم سره هغه شی نه ورولو لکه ټیبل اف کنټینټ شو دې ته وڅ څه اره واضح خان دا ست لیکي چې اول پیګر شری اول کس چیرته ده اول سبحانه ده دویم تصویر چیرته ده په دریم سبحانه دریم تصویر چیرته ده په پنځم شپږم پنځم ولسنه په تصویر باندې کله کلیک وکم نو هغه تصویر ته چک کوي بیا تاسو هم تصویر ده دريام ده دريام هرڅه بل تصویر ته شپه باندې کلیک کوم دغه تصویر ته به کټ مټه آرا کم دي لکه ټیبل اف کنټینټ چې موږ کړی ټیبل اف کنټینټ تر ورځې چې اول تصویر ته ورشي کلیک وکم اول تصویر ته ځه ته مې څه کول وکړ یو شای په پټ ده کچې ورشي زه په تصویر یو بل تصویر راخلم ځکه چې دا اپډیټ پوت دی اپډیټ مې پرې ته ویلای خیر اپډیټ ټیبل باندې بیا خبره کی دې ست ضرورت یو بل تصویر مې راوستو انزرټ کړو پکچر تا او یو دا تصویر مې راوستو دې تصویر خو هیڅ دغه کې پیګر نشته کنه نمبر نه راغلی او ټیبل ته چیرې شي په ټیبل کې وا پیګر 6 پر راشته کنه خو وام پیګر نشته پیګر 6 کې مې ده شپږم پیګر او د اخیری دا
کدی ته فکر نمبر نه وي تصویر سکوائر پرشته شوی ده دا پایپ دی کنه پیگر دیس ته دا څه د بلو پیگر 6 وي سیام پیگر دی نه یعنی عوام پیگر نه وروبلای وی د پیرمیډ څخه چیرې روشي دا یو تصویر کنه لږ وی اوټ زوم کې اور څه ریفرنس ته پرنس کې مې انزرټ باندې کلیک وکړلو او دا ځکه مې پیګر وګورم کنه پیګر 2 او دا زه اوکې کوم پیګر 2 ورو کنه خاصی کې پیګر 2 یو مخکینه شته یا دا پیګر 2 به بدلو بل څه سره لیکم زه داسې کې تصویر مې سره ولیکلو څه تصویر اس کا ټیبل اف کنټینټ تر شي بده کو بیا تصویر نه وي تصویر شته داسې کې نشته د دې په خاطر کچېره تاسو اپډیټ ټیبل تر شي Sina media juga boleh. Kimi tasvir. Dah gitu tasvir kan? Ada tu pegar ki pegar tu. Okay. Dah okay sholo. Dah update table ni nasi. Cikala harus dah table mana klik okay. Oh, klik mah pakai cikala dah buat ini nishan ni kan? چې ګوت نشان می کلیک وکړي یې تصویر ته مو بیاي خو تو سره دا ګوت نشان نه وي ځکه دا چې مو سره یو چک لګیدل راځي چې کله کنټرول سره واسه په دې باندې کلیک وکړو نو راځي کوم ته اپډیټ شي ان شي کله چې په اپډیټ ټیبل باندې کلیک وکړو ځکه انټایر ټیبل یعنی ټول ټیبل شي اپډیټ شي کلیک وکړه او په دې کې هغه پیګر 2 چو پیګر 2 ار غوړای ده کنه غوړای یا پیګر 7 ځکه اول سی وی پیګر شپږ دا څه شول وشول یعنی د اپډیټ په واسطه کوم ټیبل نوې تصویر ته وروړي خپل غاټه ډاکومنټ ته او هغه انزرټ ور داسې کې ټیبل ته نرته لوي شي کوي خالي اپډیټ کوي چې اپډیټ کې ټیبل ته شي یعنی یو بل تصویر ته ورغلی دې ځکه چې پیګر ور کوي اوکې کوي د ورسره په دې کې نه وي ته په دې هغه کنټینټ باندې کلیک وکړي او بیا اپډیټ کوي کله چې اپډیټ کوي نو کنټینټ چې کوم تصویر شي او دې ستوري شي دا کراس ریفرنس کته ویډیو کراس ریفرنس هم دې کې ویلا وچرته کنه یو ځانګړی پیج یو ځانګړی ځای تل کنه تریزی پر دې مطالعه کړی وي وړي چې تاسو نو راستوي کنه مو ویلي کیږي مطالعه کړی وي سب تللې شو چې مرزنه کتاب مترکیم ذکر مطالعه کړی دی یو هډینګ ته تل یا یو پیج ته تل دې ځان شي کړی شي سیده څه باندې د کور وکړي انټری استعمالوي استعمالوي مارکینګ شي ضرور لپاره داسې کې یو څه لیکل کا دا لیکل مو کړل د ریکارډ دومره باندې یو د لیکل ورکړ ایزر واک مو لیکل ا پر افغان او د سنت مارکینګ شي ته ورو او په دې کې زرسته د مارکینګ شي باید فعال وي دا مې انتخاب کړل او په دې کې دا مین انډیکس مین انټری ویني په دې باندې کلیک وکړئ خالي او بیا څه کوي مارک کوي څه کوي مارک بیا ورشه افغان ته افغان کلیک کوي کلیک وکړئ مارک کوي بل څه احمد ده کنه کلیک په دې باندې وکړئ او په دې کې کلیک وکړئ اوکې مارک کوي بیا ورشه بل ته بل څه ارمان بچي په دې کې کلیک وکړئ مارک نشي کوم مارک کوي بیا ورشه بوک ده کنه انتخاب کوي په دې کې کلیک وکړئ او بیا یې مارک کوي دا څومره موضوعات چې څو غوړي چې په مارکینګ شي کې روشي دا انتخاب کوي په دې کې یو انتخاب وایي دا څو کلیک کوي او بیا یې څه کوي مارک کوي تر څو بل کوک ده
په دې کې کلیک وکړئ او مارک یې کړئ کټ دی کنه او په دې کې کلیک وکړئ مارک یې کړئ چې مارک شي که څه دا شکل یې بدل شي دا وینئ دا وروسته بیا خپل د حالت ترسي دا سره سي صاحب کې د وروسته لري کوي دا مې مارک کړو دا چې ډېر علامه سره سي دا چې مين ډاټ ډاټ علامه ورولې دي چې دا د پاراګراف علامه سره ورولې دا به وروسته لري کوي او وروسته کېټ ته کلیک کوي مارکیټ شي کوي ډیر دا کلیک یې کوي مارکیټ شي او مارکیټ کوي ډیر پته شو کنه کلیک یې کوي دا ذکر یې په او مارکیټ کوي او په اخر کې څه پته شو ډور پته کنه دا مارکیټ نه راځو پته کنه بس کلوز کوي باندې چې باندې کوي څو په ډاکومنت کې یو ستونزې ویچ دا مارکا د پاراګراف علامه ورولې بل دی نو ډاټ ډاټ علامه ورولې کنه د دې خاطر چې دا ختم شي او شي هم ته په هم کوم دا پاراګراف یې راو دا چې چلاره کوي ټول لیکنه برته دي حالت تر ولا کنه کنه دي حالت په اخري کې وایي دا ځکه دي چې کمپلیټر مور بل صفحه تر ولا کله کمپلیټر وایي کبره صفحه کې جوړوي کې ما صفحه جوړوي ورول لازم انسرت انډیکس لکه سره کوم دا ټیبل انسرت کول دا اسی اسم څه کوي دا انسرت کوي کله چې په دې باندې کلیک وکړي دا یو ټیبل مو سره شي انسرت شي دا ځکه ډولونه دي سټایلز دي چې کوم سټایل کې دي په دې سټایل کې دی په دې کلاسیک سټایل کې دی او په دې پنسل سټایل کې دی چې کوم سټایل څه ودا انتخابي کوم په ځنده پنسل سټایل څه دا من انتخاب کړو او کې مې کړو اس په دې کې کسا دا ځکه څه کوي په دې جدول کې ټول هغه نومونه چې په اس سره پیل شي وي لکه افغان احمد اپل او ارمان او دا ځکه تشریح دا په دویمه صفحه کې پرته دا په وړه کې دا په وړه کې دا ځکه بیدو کنه لکه بال بوک چې کوم په 20 سره پیل شي یا دې ستر کوستي لکه ډکشنری نه په ډکشنری کې شکل ا وایي کنه څه ټول ا اړون لغات تر دی یا د کتابو ډکشنری چې کله ولري هغه دا رقم ترتیب شي وي اول د ا لغات چې اول مخینه لوي بیا سی پیل شي د سی لغات یړون دا ځکه ستیوینه دا ځکه کړته کوکته کرکټه کړته او صفحات تشریح په شپږمه صفحه پر ابتدا سره ورما د پنځمه د سره ورما صفحه پرته او د اصل ډي تخلل لکه ډي او ډور صحیح ده او په دې کې دا اپډیټ یا رقم استعمالېږي چې په دې باندې کورو کې به پرابلم دا ځکه سم موضوعات پته شول کله چې په دې باندې کلیک وکړم په دې انسرت باندې انسرت کې ست اپشن پته شول په دې باندې خوش لګرا نه سټایلونه دي دا سټایلز دي او بل دې نه دته وشي دا دوه کمانډ نه سکو دا ځکه پریویو کوسه دا ځکه د نمبر ویني دا ځکه جوخت سره ده کنه د دوا او چې کله په دې باندې کلیک وکړه دا نمبرو انډنت رائټ طرف ته شي کلیک وکړه رائټ الاینمنت تصویر کې مستر دا نمبر کې طرف ته ورو دستا اوله وخت صحیح ده په دې کې دا نمبر جوخت سره دي کنه بوک ته سره درې ده کنه زه د نمبر رشمنه جدا وي یا الاینمنت باندې کلیک وکړه او اوکې کا کچېره دا چیک لا کولای وي یا الاینمنت ته نشه کولای دا ډس کچېره دا چیک لا کولای وي الاینمنت کړلو او اوکې دی او یاس دا ځکه وینم دا ځکه بال شو ولا ځکه څه شو نمبر اول ځکه جوخت سره او دا ځکه جوخت نه یې سره بل دې ته وڅي دا ځکه کالمز لیکل دي صح کالمز یې سپلن خو دا ځکه موږ سره دوا کلمې دي دا او بل څه کې دا زه چې نه دا اې د مکمل ځوانسي په لغات روشي بیا د سی وی بیا د بل وی یعنی کالمز ته چینج شي دې سره وځي چې یو کلم دی سمره کلمې دي یو دا چې کله زه اوکې کوم یاس یې کوم اسمه یو کلم دا شلو هر یو په یو کلم مو سیکوي نه زه سلویر کلمې نه دی دې سترو شي سلویر مې ولې کړ کنه ځکه سلویر کلمز څه کلمې نشوي ځکه یو 2 3 سلویر یعنی کلم سیت څه کولای شي برابر ولا شي
اول دا کارم سره دي نه لانګویج ژبه بدلولای شي صحیح ده دې باندې کور وکړئ تاسو سره یو پښتنه پیدا شوی وي چې تاسو یې چې د لغاتو په ترتیب سره وته ولیکل دا ځکه د افغان ولیکل بیا د کسای ارمان ولیکل کنه بیا د بال ولیکل بیا د بوک ولیکل کنه ټول دی بي ولیکل نه کبه ترتیب ویا ازي کې الیس کې خپل الستا الو ورته چي بلستا بل ورته چي یعنی کبه ترتیب ویا کله شي دا ځکه ډي وی دا ځکه ایس ان ورسره ز ډیر والو پاتې کسای د سینه ورسته ډیر کنه اوس ا لاین سره یا د اپل سره دا ځکه زه څه لیکل ډي لیکل دا ځکه زه ډي لیکل ډي سره لغت څه شو ډاکټر مو لیکل دا لا رسوم ده کنه یو بل لغت ور ولیکل بل په ډي سره نه لیکل بل په څه سره ور ولیکل چې په لغت کې پسې سره ور ولیکل کنه پسې سره ځکه دا چې ایرو ول د سره به ترتیب شي کنه پسې سره لګت شي سنټر مو ولیکل کنه اجازه غواړم چې مارک انټری ته داخل کړم مارک انټری باندې مې کلیک وکړم او ورسېستا ډاکټر ته کنه کلیک مې وکړم په دې کې مې کلیک کړو مارک مې او بل سنټر ترسه او دې کې مې کلیک کړو او مارک نشم انتخاب او دې کې مې کلیک کړو اګزام شو مارک بس ارسه هوم ته او دا لري کوم دا چې لري کړلو کچېره روشي دا ټیبل ته په ټیبل کې ودان نه وي څه مو دې زپا کړم څه ډاکټر مو دې زپا کړو باید ډاکټر په خانه کې ډاکټر دې زپا شي کنه بل مو سنټر دې زپا کړو باید سنټر دې لاین ته روشي لکه میس خدای چې اپل سره ولیکل کنه اپل سره باید دې لاین ته روشي میس تر سي دا ټیبل چې کوي اپډیټ کوي ټیبل باندې کلیک وکړئ دا اپډیټ ته پاس شي کرنچ په اپډیټ باندې کلیک وکړئ چې تاسو کوو اکثر سنټر چیرې ولای دی میس خو د اپل سره لیکل وکنه سنټر خو سنټر د سینو در ولای دی دا غازي کوم ډاکټر لیکل وکنه ډاکټر خوال نو د چتر ولای دی در ولای یعنی کچېر ته وړي چې به ترتیب الواته مو حاضر اول سره په ترتیب ولیکل به ترتیب لري برته خپل شي کوي ترتیب کوي یو لاین ته برابر وي ا تروړي بي تروړي او سي سي کی مشوره دا یو ثالثه ډبل کوم څه دا پیج صفحه شي چې صفحه باندې پروت دی کله چې دا سلش چینج کې دې ستوري شي مارکیټ شي باندې کلیک کوي دې باندې کلیک کوي او د انډنټ باندې او دا رائټ کوي رائټ کې اوکې کوي د دې په خاطر چې دا شمارې مشکلونه لري کنه شماره ودا ځکه شي ونه مدد شي دولش کې یا ترتیب شي بس تر دې ځکه